ننګرهار ولایت محمد اغا ولسوالۍ د دښتک په لوی کلي کې موږ موجود یو. دلته د دغه کلي شاوخوا کورونه او چې مسجد د زوړ مسجد او نوی مسجد هم جوړ شوی ده. د دغو د اوبو مشکل و. الحمدلله دا د شیخ سید پهلوي له خوا نه چې د ترکیې یو تبع وګړی ده، د هغه له خوا نه دغه صدقه جاریه چې دلته موږ دغه صاف وویسته تقریبا 80 متره سا ده او الحمدلله ښې پاکې خوږې اوبه ترې راوتې دي. او الحمدلله دلته د دغو ماشومان چې د جومات کې سبق وایي مدرسې په ترتیب دی، د هغو الحمدلله مشکل حل ده او هم د مسجد د اودسونو لپاره او دلته د اودسو ځای هم جوړېږي انشاءالله. شاوخوا کلیو ته د دغو ټولو انشاءالله په دغه اوبو باندې ضرورت پوره کېږي.